بچی ستا پاپا خو ژوندی ځل بیا په بړخیله کې قیامت راغی جي یو ځل بیا په بړخیله باندې ډېر غټ غم دی جي ځکه چې د یو کور نه 2 کسه چې کوم دی شهیدان شو او ډېر زیات پکې زخمیان شو. السلام علیکم ملګرو یک مجانی امید لرم چې ټول به روغ او جوړ او د ژوند په موضوع کې وي. تاسو ته په سیټ کې دا ویډیو کلیپ ښکاري جي بړخیله کې چې نن یو ځل بیا کم قیامت و جي په یو کور باندې ډېر زیات غم و جي چې د هغوی سره ډېر ظلم شوی دی. د دې ماشوم ویډیو مې کاته قسم په خدای زما په زړه کې ورسره هم سړیکې وشوې خو زه دا وایم چې هغه حقدار او هغه وزداره خلک به هم دا سړیکې اوري او دا چغې به اوري چې زما بابا مړ شو. هغه خلک به هم دا چغې اوري چې کوم د دوی سره دا ظلم کړی دی. هغه خلک به هم دا چغې اوري چې کوم د دوی سره په دې کار کې وس رسي او د دوی سره منډه ترړه نه وهي. راځئ د دې بچو فریاد د شیر کوم د هغې نه پس دې خلکو ته پیغام هم ورکړو. نه دی مړ ښه ستا پاپا ژوندی دی نه دی مړ خدای تباہ برباد کی خدای دې تباہ برباد کی اوري ونور یعنی دی ولک دی وا ادا کې زما سره کار کوي ونور یعنی دی ولک دی شهید بھائی د میډیا والا دا بل غریب سړي دا کیس کړی وی کنه شل میډیا والا براغلی د میډیا والا دوی نه خلکو نم یریږي دا غونډګان دي نو ځکه نه دی راغلی شهید بھائی دا یو توپ شهید بھائی ستاسو الله قدر وکي تاسو راغلی او زموږ اواز هم چوت کو دا میډیا والا ټول یریږي قسم په خدای ټول یریږي هم پولیس یریږي هم میډیا یریږي او دا ځکه نه دی راغلی خو زما یو ورور چې دی ډېر ملګرو تاسو دا ویډیو کلیپ وکتو چې د یو ورور نه پکې 100 بچي تاسو سوچ کوئ 100 ماشومان آیا دا به نن څوک ساتي؟ په دومره غټه خبره باندې جګړه یې هم ورسره نه کړې صرف د ماشومانو خبره وه. د ماشومانو خو تاسو ته هم پته ده چې 15 منټه ویرانو 15 منټه بیرته واپس چې کوم دی روغ وایي چې ورال جرګې ورسره هم کولې خو دوی چې کوم دی سره جرګو ته خبره پرې نه خوا ځکه چې نن سبا زموږ خلک په خپله مشران دي په خپله جرګې حل کوي چې یو کس مشر شي بیا نورو مشرانو ته څه ضرورت دی پکې. خو د دوی د مشرتوب د وجې او د دوی بې وقوفۍ د وجې نن چې کوم دی په دې بچو باندې دومره غم دی او دومره درد او دومره فریاد دی. د دوی په کور باندې هم زه دا ویم چې صرف د دوی په کور باندې دا غم نه دی دا په ټوله بټخیله باندې دا غم دی. زه دا ویم چې سره د دوی په کور باندې دا غم نه دی دا د ټولو پښتنو په زړه باندې دا غم دی. بیا هم درته وایم چې هغه خلک به هم د دوی خور د دوی بچو فریاد ته او چغو ته زړه ټینګوي چې چا د دوی سره دا کار کړی. هغه خلک به هم د دوی چغو ته د دوی فریاد ته زړه ټینګوي چې د چا وس رسي او هغه د دوی سره ودرېږي نه. نو پلیز د دوی سره ودرېږئ او د دوی سره په دې کیس کې پوره شرکت واخلئ ځکه چې د دوی بچو غم به اوس څوک کوي. د دوی بچو د سرپرست حال خو هم تاسو وکتو د دوی د کور د مشر حال خو هم تاسو وکتو ځکه هغه وایي چې یاره زه غریب سړی یم زما د هېڅ وس چې کوم دی نشته دی او ما سره د هغه مشران ودرېږي چې کوم زموږ سره وس رسي ما سره د هغه مشران ودرېږي چې کوم زما کیس کې منډه ترړه وهلی شي. نو پلیز ضرور راسره ودرېږئ. ډېره مننه چې هر چېرته هم اعلان خوشحاله آباد لره نور راکړئ مال اجازت د الله په امان.